السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ وي. د نن میچ په اړه باندې زما خپل نظر درسره شریکوم چې نن میچ د افغانستان او د انډیا چې کوم اولنی ټي 20 میچ دی، په اول ځل باندې د افغانستان د دې یو غټ ټیم سره د ټي 20 سیریز وټاکل شو. زما خپل نظریه درسره شریکوم چې نن میچ په اړه باندې چې کوم زما په ذهن کې څه خبرې پرتې دي د مینوال لپاره، د کرکټ شایقین لپاره، د کرکټ مینوال لپاره، د خاص کر د افغانستان د کرکټ مینوال لپاره. نن میچ کې دوه درې قسمه خبرې کېدای شي چې افغانستان کېدای شي چې انډیا ته ماتې ورکړي، انډیا ته شکست ورکړي، انډیا کېدای شي افغانستان ته ماتې ورکړي، یا افغانستان دغه میچ مطلب یو خوځي پورې ورورسي، مطلب د افغانستان ته د ګټې چانس زیات وي او انډیا ته میچ وګټي. که څو پاکستان سره د افغانستان میچونه شوي دي چې افغانستان تقریبا میچ ګټلو ته ورسېدلی دی او پاکستان ته میچ ګټلی دی. نو که داسې پوزیشن ته میچ لاړ شي چې داسې پوزیشن ته کېدای شي چې میچ لاړ شي چې افغانستان ورنږدې شي ګټې ته او انډیا ته میچ وګټي. مطلب دا چې انډیا ته ښه په اسانۍ باندې ګټلی شي ځکه چې هغه ډېر یو غټ ټیم دی او افغانستان هم کولی شي 50-50 چانس افغانستان لري چې انډیا ته شکست ورکړي په دغه میچ کې، په دغه اولني ټي 20 کې یا په دویم ټي 20 کې یا په دریم ټي 20 کې. د دې هیڅ پته نه لګي. مکمل دا خبره نشو کولی چې انډیا د افغانستان په اسانۍ سره میچ ګټلی شي. دا خبره نشو کولی ځکه چې افغانستان کې ان شاء الله اوس هغه کوالټي شته دی، هغه پخوانی ټیم نه دی. بالکل کولی شي افغانستان چې انډیا ته ماتې ورکړي. او تاسو ته ما قسمونه بیان کړل د ماتې د شکست، تاسو سره ما قسمونه بیان کړل چې انډیا ته په اسانۍ باندې میچ ګټلی شي، افغانستان ته په اسانۍ باندې صرف دغه نه ده چې په اسانۍ ته میچ نشي ګټلی. انډیا یو غټ ټیم دی، افغانستان ته میچ ګټلی شي. بالکل ان شاء الله کېدای شي افغانستان 50-50 دی، داسې نه چې افغانستان په 100% کې دی، افغانستان په 80% کې دی. بالکل ان شاء الله 50-50 دی. د افغانستان ټیم هم کمزور دی، خو چې ته میچ افغانستان ټیم وبېلي نو خپل لوبغاړي، خپل اتلان، خپل پلیران، خپل دغه کوم کلاران چې دي دغه په سیرت بدمه وي ځکه چې دا ډېر غټ ټیم دی. د کینیا ټیم نه دی، د زمبابوې ټیم نه دی، د آیرلینډ ټیم نه دی، د سیبل یو کمزور ټیم نه دی چې موږ تاسو یو چې انډیا میچ وګټو، افغانستان میچ ویلو. خو د افغانستان د بریا په هیله باندې ټول ملګري دعاګانې وکړي، دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې ټول ملګري دا خبر شي چې افغانستان میچ دی او افغانستان ټیم ته دغه ملګري د څومره ملګري چې موږ دا ویډیو ګوري چې هغه ټول دعاګانې وکړي افغانستان ټیم ته. نو ان شاء الله افغانستان هم تیار دی، ریډي دی. افغانستان سره هم ښه بالران دي، انډیا سره هم ښه سیټ دی، افغانستان سره هم ښه بیټینګ دی. حضرت الله زازی فورم کې راغلی دی، نجیب الله زدران فورم کې راغلی دی، آوټ اف فورم. عظمت الله عمرزی فورم کې دی، محمد نبی فورم کې دی، ټول هلکان فورم کې دي. قیس احمد شو، نور احمد شو، مجیب الرحمن بیگ بیش نه راغلی دی. مطلب ټول هلکان ښه فورم کې دي. ښه ان شاء الله بالکل 100% هلکان بالکل فورم کې دي او یو ښه فایټ به کوي، یو ښه سیریز به کېږي د انډیا سره. د افغانستان دغه اتلان، افغانستان دغه لوبغاړي کلاران به ډېر څه زده کړي د انډیا سره دغه سیریز نه. نو د ویډیو کتلو ډېره مننه. دا دغه ما خپله نظریه وه، مطلب چې د افغانستان میچ هم ویلي نو خفه کېږئ به نه ځکه چې انډیا یو ډېر غټ ټیم دی، خو کولی شي افغانستان چې انډیا ته ماتې ورکړي. نورې خبرې به انشاءالله د میچ نه وروسته کوو چې څه وشو او څه ونه شو. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج سره فالو کړئ د نور کرکټ ته د معلوماتو لپاره. او که تاسو هم زما د خبرو سره متفق وئ نو دغه ویډیو مخکې شیر کړئ. نو ښه وخت لرئ، د الله په امان.